کپ لګاو نو دته ما یو ورځې ویتي بیخ چې داسې یار غریب نوازوزي چې چرته تللی دی ټماټرې را پیدا که راته 14 ماډل هغه به ته وکړم هغه ډېر مشهور دی ځکه چې 14 ماډل هغه زه هر چاته کوم زما ډېر خوښ دی که نه 14 ماډل ته یې ورځې ورسېږي نو هغه داسې کړه 14 ماډل ته نو داسې بازار ته ځي وایي سودا له وایي زما دا سوټ سودا به ورته راوړم بابوجي ورخېجه اوس ورته لکه د خان نو بیا ته هغه 14 ماډل په مخه شي که نه هغه داسې کې وای ترړې پورې بازي بچی تی ماما بابوجي په 14 ماډل کې پېښور صدر ته راورسېد اخواشه منافقه اوس به مې والی وې د روډ د پاسه ټلیفون ته ولاړې هلکه بابوجي دا خو شیراز غریب نواز ماما دا برېښتې لږ واړه که ښه خفه کېږه ما او خرش فرش داسې کیې جرلنډو چرته چلی را پیدا شه خرش فرش راغلمه یو دې څه خپه خپه جوړ مشرانو ته څوک داسې خبرې نه کوي خرش فرش ته پلار کنځلې مه کوه ته پلار په کنځلو ډېر څه خپه کېږم د خر بچیه نو ولې څه درته ووایم هغه چاره پکې داسې کې خرش فرش راغلمه او چرې بچې راشه چرته تلې زما کتې کتې بچې دی او بل لږه نانا داسې کیې بې غیرتو یو خو ستاسو نه تنګ رالو څوک وایي لامبه او څوک وایي ورکټنګ تاسو د لاسه په ځای ورځې خودکشي کوم سبا لې راونیسئ ټول کوتره کوم ټول پرېتور ماما لغلی شه که نه یو خو دونه کړتې کې پوخه دا شیراز سرکوزې زما سره هوټل ته تلم ډوډۍ خوړمه چې نو هګۍ او باټینګن راته پراته و ده راته څه خبره وکړه خبرې وی بابا د هګۍ خوره کنې دا باټینګن دنه راکړه زختمم وی راشه زه به یاره وخت لږ خبر ډېرې او بیا د روشندوګونه پستیلې چې کړې چاپېرې له د خولې تکړې ورپورې شونډې سرې تودې بېهوشه د ځوانۍ نه هسې بله څنګه خوښه ده نوید بهی ته خو څه سکې خو غږ نه کوې یار زمونږ تا ته غوږ دی که نه دا چې کله ته لاړه شې نو زه به تا ته به یو 2 څیزه ډالۍ کوم خصوصي ما به ولې پسې پوس کوځئ ناول د ځان پانسي کړي دی خو وایي زه خلک په ونه پسې تړم د ونې د تړلو قابل خو تی د چرګوټو غله قطقطیت وایي طوطو پې ډېر غټ اکشن واخیستو اخره زمانه شو د چرګانو یارانه شو هغه چرګوټی مې څه شو ماما غله نه یو مېلمانه یو مېلمانه او بیا به د نوید نه څه نوي شعرونه واورو نو بیا به السلام علیکم ماماګانو زه ډېره زیاته بښنه ستاسو ټولو نه غواړم که زما نه غلطي شوي معافي غواړم او کونی شوي نو بیا یوه جولۍ پلي غواړم السلام علیکم د خدای په امان او ښه د ډېرو پیسو باران بی وی ما ستا د حسن د خاطره بلها شپې کړي دي ډېر ښه ما ستا د حسن د خاطره بلها شپې کړي دي قسم په خدای ما ډېرې زیاتې شوګیرې کړي دي ډېر ښه یا ډېر ښه ما ستا د حسن د خاطره بلها شپې کړي دي قسم په خدای ما ډېرې زیاتې شوګیرې کړي دي او ته به اوده وې ما به ستاسو د کور لار څارله ډېر ښه ډېر ښه ته به اوده وې ما به ستاسو د کور لار څارله ستاسو د چم خلکو مې سمې مسخرې کړي دي او سر میں ببر دے گریوان سیرخ پیب لخ پی گرزما سر میں ببر دے گریوان سیرخ پیب لخ پی گرزما لیونے کی گم بزان پا مخیری کڑی دی او اوس چې د بل شوی ما ته وایې مور راولېږه کاشف بھائی وایي اوس چې د بل شوی ما ته وایې مور راولېږه ته رایاد که مړې ما په تا څومره جرګې کړي دي او دا دوه شعرونه دی پکې خصوصي مسافرو ته ډالۍ وایي ای مسافره جوړ راځي سترګه مې ډېره رپي کاشف بھائی ای مسافره جوړ راځي سترګه مې ډېره رپي زمونږ د کلي په بلۍ قارغه نارې کړې دي او د هر ساس ویلي کوي مسافر خپه دی
د هر ساس اسویلی کوي مسافر خپه دی ښکاري کپیل ورته خبرې ښې ترخې کړي دي او نبی د بس دی د الله رضا د غلی شه نور نبی د بس دی د الله رضا د غلی شه نور ګینې د مونځ نه پس ته څومره وظیفې کړي دي خجی امید لرم چې د ملګرو به دا ویډیو خوښه شوې وي د خندا ویډیو هر طرف ته خفګانونه دي ټینشنونه دي نو امید لرم چې ملګرو به لږ سات خاندلی وي او دا زمونږ کوشش و چې ملګري وخاندي او زما غزل به هم د ملګرو خوښ شوی خیره کې ما غزل ویلی دی نو د نورو ویډیوګانو دپاره او د نوي غزلو دپاره زما چینل سبسکرایب کړئ نوید ارمانی او دا ویډیو خامخا لایک کړئ خامخا دا ویډیو لایک کړئ په دې دعا م سپارم چې چېرته مې الله م ښاد آباد او خوشحاله ساته ماله راکړئ اجازت والسلام